د ځاځي بابا ادبي او کلتوري ټولنې د شاعرانو بنډار مینوالو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزیانې احترامات مې قبول کړئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو به ملابس وئ. نن را سره دوه نظم ویونکي چې سمیع الله ساحل او عید رحمان لیوال په پروګرام کې لرو او له دوی څخه یو نظم اورو. هیله ده چې تر پایه را سره پاتې شئ. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. خپل انتخاب کړی نظم ووایي. ملامت مونږ یو یو په بل پسې یو، ملامت مونږ یو یو په بل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، ملامت مونږ یو یو په بل پسې یو، ملامت مونږ یو یو په بل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو. ځکه وطن مو لوټي لوټي ښکاري، ځکه وطن مو لوټي لوټي ښکاري، ځکه وطن مو لوټي لوټي ښکاري، ځکه وطن مو لوټي لوټي ښکاري. نیم په اسلام نیم په یرغل پسې یو، نیم په اسلام نیم په یرغل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو. په نعمتونو ناشکري کوو تل، په نعمتونو ناشکري کوو تل، کور خو لرو په تاج محل پسې یو، کور خو لرو په تاج محل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، ملامت مونږ یو یو په بل پسې یو، ملامت مونږ یو یو په بل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو، اغزي کرو او بیا په ګل پسې یو. دوستانو دې کسانو ته ورڅو چې د دوی په زړه کې څه دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشو ټول ستړي مشه جوړ په خیر. څنګه دې کوم ځای نه راغلی؟ دا نوم مې احسان الله دی. احسان الله. او دا کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سره راغلی یو. ډېر ښه. او دلته موږ په پیکنیک راغلی یو، په میله باندې راغلی یو. ډېر ښایسته ځای دی اریوب ځاځي، دا چې دی د ګردیز ولسوالۍ ده. دلته ډېر ښه خوند کې ښه میله والي، ډېر خلک راځي. څنګه خوند مې واخیست؟ خوند مې داسې واخیسته، د هوا څه مې خوند واخیستلی. نو دلته ښه هواوې دي، ښه موسم دی، خالي دا یو ځای دی. د اوبو کموالی دی، د اوبو مشکل دلته ډېر دی نه، اوبه نه پیدا کېږي. یوه ډبه یوه بوشکه اوبه 10 روپۍ باندې پیدا کېږي، 10 روپۍ باندې یوه بوشکه پیدا کېږي. هغه هم ډېر تکلیف باندې پیدا کېږي. د دغه اوبو ستونزه چې حل شي، نور ډېره ښایسته علاقه ده، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر د پکنیک ځای دی. زه وداخل ته وایم، وداخل ته زه دا پیغام ورکوم چې دلته دې راسي، په پکنیکو دې راسي، په میلو دې راسي، انشاءالله د دوی به ډېر ښه ساعت تېر شي. ډېر ښایسته موسم دی، هر وخت د بهار موسم دی دلته، هر وخت باران اوري، تازه تازه هواوې دي. بس نو انشاءالله د هر چا هر څوک چې دلته راسي ډېر بې ساعت تېر شي، خو چې دغه یو د اوبو مشکل لږ حل شي، هغه د اوبو مشکل چې حل شي، بیا انشاءالله د هغه زموږ ته ډېر ساعت تېرېږي. انشاءالله. د خلکو رویه څنګه دی؟ د خلکو رویه انشاءالله د دې د سیمې د خلکو سره، د دې ولسوالۍ د خلکو سره موږ ډېر خوشحاله یو. ډېره ښایسته رویه راسره کړې ده، د دې مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یو. زموږ ډېر خدمت کړی دی، زموږ ته هرکلی ویلی دي.
هر وخت یې موږ ته هرکلی ویلی دی. موږ د ډېر لرې ځای نه راغلي یو، د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ نه راغلي یو، د باډر نه راغلي یو، دغه باډر نه راغلي یو، دا باډر ته راغلي یو. نو انشاءالله دا ډېر ښایسته ځای دی. خدای دې وکړي چې د ملګرو د دې ساتیانو سات تېر شي. انشاءالله سات مې تېرېږي خو ډېر ښایسته هوا ده، شینګیا ده داسې. انشاءالله د هر ملګري سات تېرېږي. ډېره مننه کورو ده. سلامونه نیکی هیلې احترامات می قبول کړئ دوستانو په دې تمه چې روغ او جوړ به وای د صحت په کالیو کې به نغښتې وای. د شاعرانو بنډار دی، نننی بنډار مو د دکانو والا ته یا د ننبایۍ والا ته یا کوم بل داسې خوراک پروشۍ والا ته ځانګړی کړی دی. دلته ګرځو مرکې کوو، کیسې کوو، د خلکو حال احوال اخلو. نو اوس راغلی یو د تنور والا ته چې ډوډۍ پخوي. نوم یې سید عمر دی. سید عمر سره مرکه کوو، د ډوډۍ پوښتنه ترنه کوو. سید عمر صاحب ستړی مه شئ. ډېره مننه د تاسې نه چې تاسې مونږ وروره پوه شوې، خواهش وکړله وروره. دلته خلک راغلي وو سیال دې پوره پوه شوې، او هر سړي دلته خپل د زړه کار کړی دی. خو موږ خصوصا وروره د حکومت د طالبانو سره خپله خبره دلته راغلل او ټیکال یې مونږ کوزې کړلې پوه شوې، هغو خپله وتړلې او موږ ته یې نرخ په کېښولو چې تاسې به دا د دغه نه قیمت یې نه ورکوو. نرخ یې 60 افغانۍ ورته تړلی دی. 60 افغانۍ ورته تړلی دی. موږ پسې رسېدی نه شولو په دې سې چې نمبایي واوه او خلکو د بازار نه ټیکال یې راوړلې، دغه ځای کې په دوکانونو کې یې ویشي کړې، کې خو یې سړک په غاړه لګولې وي. نو موږ 2 شپې 2 ورځې خوب ونه کړو. د سیالونو والا ته مو ټیکاله ورکوله، خلک ډېر وو. نو کله چې خلک پوه شول چې په ټیکاله کې داسې دی دغو خلک راوړي او موږ سره چې خلاصه به شوه او دا به جګ شول وروره په 80 روپۍ 80 50 80 خو په خپلې خوښې یې خلکو ته لګوله که نه، چې څوی مرضي وه. او موږ خصوصا موږ د طالبانو سره دلته یو ور نه ورځې کې تماس کې ورځې کې 3 واره 4 واره دوی په مونږ حیات او داسې راپور والا خلک قاري صاحب ممتاز دغه مسؤل و هغه د مونږ هر څه پوس کړي دي، تللي دي، هغه متعیلي دي چې بالکل صحیح دی. تاسې دغه نه پورته مه ورکوئ. او د امنیات والا راغلي وو، د ګردیز نه قمندان د امنیې په هغې راغلی وو، سرپرست پوه شوې. د ټولو خلکو دلته مو ولیدو، پوښتنې مو نه وکړې او مو دا ورته ویلي دي چې یو سړی ووایي چې تو په 21 روپۍ نه خرڅه کړې او بیا زه مجرم یم پوه شوې. افغانۍ کلدار څه 50 ورکوو، 50 روپۍ ورکوو. دلته چې د هغه ځای کې په ششتۍ کې 40 دی او د هغه ځای نه مو چې دلته راوړو د ټیکټر میکټر مو ویلور دي، موټر ویلور دي، مزدوران دي، لرګي دي، دا کریا ورچوو 2 روپۍ وروره مونږ د هغه ټیکادار اخلي په ټیکاله کې. څنګه دی کار مو ښه دی؟ کار ښه دی. اوس د دې لاسه د خلکو د لاسه ټیکادار د لاسه سره چې شي د هغې نه شو پوره کولی پوهېږي. اډرونه ځکه چې خلکو اوبو ضرورت والی اوبو ورسره کړې وي. وروسته چې کله خلک ډېر شول وروره اوبو بشکا په 10 روپۍ ورته ولګوله، لیکن دغه چې ته ورځه چې هم 150 ته ورسېده بشکا. د اوبو ستونزه ډېره غوټه ستونزه وه. خو دو اول دغه کوم هغه ورسره ټیکادار ورسره کرا کړې وه چې زه به اوبو ورته رسوم. بیا چې کله اوبو ورته راوړي ټنکرو کې پیسې مې په ولګولې. وروسته بیا 3-4 ورځې چې وچلولې بیا طالبانو بیرته وروره کچرې ټیکادار وویل چې زه به دا پاکوم. کچرې چور چپېره پرتې دي وروره د لمنځو کې د ونو کې چې لاسه بویونه دي ډډوزي او نشته دی. هغه ټیکادار د خپلو پیسو په خاطر وروره چار څه کوي. نور وروره دا ټول بازار د هر سړي خپل خوښې سودا کړې او موږ خاص د دې دپاره راغلي یو چې د ځوانانو خدمت وکړو او سات مو هم تېر شي. ډېر د پیسو شوقیان یو چې پیسو شوقیان یو. کني نرخ مو ورکړی 60 افغانۍ نه پورته که په موږ 4 روپۍ ثبوت ګرام یو. هغو خلکو ته چې ټیکالې جګې خرڅوي که نه هغو ته څه ویل؟ یو ته مو دا یو چې دغه خلکو زړونه ما ماتوئ او باید طالبان د دې پوښتنه وکړي ځکه چې دوام د هغه نه راځي. دلته ورپوه شو یو خیر مسلمان یو بیا یو افغانیان یو د قوم کلي خلک یو وطن خلک یو. موږ دا ورته غواړو چې ورپوه شوي دا هر سړی باید پوښتنه ترنه وشي د دغو خلکو نه چې ویلې زیاتی وشي. او د اوبو والا د هر چې دوکاندار که ته وایم چې د یو سګرټو ډبه یم یو شل کلدارې پاتیا خرڅېږي په یو 100 دلته ورکوي. په 60 روپۍ هم د سګرټ نسوارو خلطه دی، په 30 هم ورکوي، په 40 هم ورکوي. یوه دغه خیمه ګورې د کوزه دغه خیمه یو ورکه ګورې ما د شپې په 3000 افغانۍ ورکړې دی.
دریم ور کړی دی هغه شنې خیمې ټیکاداران اواله په 10,000 باندې ورکوي خلکو یوه خیمه په 10,000 اوس خلک دلته راغلي وو کنداریان ووایي چې موږ یوه خیمه په 10,000 روپۍ چې وي دا خو بیخي په کار نه دی نو مو د حکومت هم دا ایله دی پوه شوې دی هم نه چې مسخه دا اوس خلکو سره سیخ چلان وشي هغه که زه وم هغه که بل وي که بل زیاتی څوک چا سره ونه کړي باید نرخ چې طالب زړونه ماتېږي او دا وطن یې مو ښکلا راپوه شي ورو په ورو کمزوري کېږي او باید دا مو ښکلا ورکړو دا د خلکو په سر ښکلی دی که خلک نه وي موږ هېڅ دا وطن کې څه کوو په دا غره کې ډېره مننه تاسې نه ډېره مننه ژوندي ده زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ